سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه د سویلي افریقا پریمیر لیګ کې نور احمد لکنوال ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړه چې د مقابلې لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځوله. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ 22مه لوبه کې د نور احمد لکنوال لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 208 منډې جوړې کړلې. د نور احمد لکنوال لوبډلې ته بینډیک کلاسینګ په توپوهنه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله چې په 14 توپونو باندې چټکه 50 وواله. دا د سویلي افریقا تر ټولو چټکه 50 وه. او بل لوبغاړی متیو بیا هم ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې په 43 توپونو باندې 80 منډې جوړې کړلې. په ځواب کې د پارول رایس لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې 83 منډې جوړې کړلې چې د نور احمد لکنوال لوبډلې په 125 منډو په توپیر ستره بریا خپله کړله. په دغه لوبه کې بیا نور احمد لکنوال ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې په 3.1 اورونو کې د 11 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځوله او لوبه یې هم وګټله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.